السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحق سار کمپیوټر چینل. زه نن د یو بل نوي ویډیو سره حاضر یم چې موږ به په کورلډرا کې بیزنس کارډ څنګه طریقې سره جوړو او په هغې کې به څه څه لیکل غواړي، هغې کې څه څه بیا لګول غواړي، نو هغه ټول نن تاسو انشاءالله ووینئ. نو راځم زه یو فایل راکړوم. دلته کې ما د یو مختصر غونډې کې ډیزاین کړی دی چې د دې په رنګه ډیزاین به پکې کوو. نو دې لپاره به اول دلته راشو، موږ به یو ریکټنګل راوالو داسې. دې له به د بیزنس کارډ سایز ورکړو، په دلته به ورکړو دې له 3.2 به ورکړو او که نه 3.5 ورکوئ نو دواړه استعمالیږي. دلته به وله به 2 ورکوئ او که نه 1.5 ورکوئ، نو ستاسو خوښه ده چې کوم وله ورکوئ، دواړه استعمالیږي. نو اول به دې له د بیکګراونډ دا کلر برابر کړي چې بیکګراونډ کلر به څنګه دې له چې دلته کې داسې روڼ غوندې کړي او دلته کې داسې تور تور غوندې کې ښکاري. نو دې دپاره به موږ جي پریس کړو. جي چې کله پریس کړي نو دلته کې به بیا دغه بالټي شکل راشي، دا به داسې پریس کړي. نو دې یوې خانه باندې به کلیک کړي، دا شیز به بیا کلیک کړي، دلته به دې له کلر برابر کړي چې ته څنګه کلر کې جوړی. نو دې له زه دا کلر داسې برابروم. صحیح شو. داسې شو. دلته به بیا راشي، دا کلر به دلته هم ورکړم. زه دا پین چې کله کلیک کړم نو دلته به راشم، زه چې دا کلر دی دا بلکل راوالي. نو کله چې دا کلر راواغوست به راشو دلته دې منځ کې بیا یو کلیک داسې ډبل وکړو. ډبل کلیک چې کله وکړو نو دلته به بیا دې له رنګ ورکړو منځ کې هم. نو تاسو اوس ګورئ دا به اوس دغه رنګ دی دا کلر برابر کړم. دا به لږ شان داسې دې طرف ته راولم او بیا به دغه پن راوالم، دا کلر به دلته هم راشي. نو تاسو ویل چې په دې طریقه سره به کې بیکګراونډ برابر شو. اوس دې کې منځ کې دا پټه چې کومه تېرېده دلته نه به د دې په ناب داسې یو ریکټنګل راوالي، داسې ریکټنګل به راوالي او دې له به ورکړي دغه ژیړ کلر به له ورکړم. باډر به ترېنه رایټ کلیک چې کلیک کړم، موس کې 2 بټنې دي. دا کوم چې ریفریش چې موږ کمپیوټر چې موږ ریفریش کوو دغه بټن ده. دا بټن باندې چې موږ کلیک کړو دې نه شاته غاړو ته دا کلر لرې شي. اوس به دا داسې کړو. د داسې نه بعد به بیا دلته کې دا دغسې کول غواړو، دا به داسې کړو. ټیک شو. دا ځای پې ونیسي نو دا به داسې شي. ټیک شو. اوس به په دې کې لیکل وکړئ تاسو د خپلې خوښې. دلته مثلا زه مونوګرام لګوم، دې ځای کې مونوګرام به ولګئ او دلته به راشئ دې ځای ته. نو دلته دا ټول کلیک کړئ. دا ټول چې کله کلیک کړئ نو دې ځای نه به دې ځای پورې داسې شپ بټن پریس سره به یو کرښه داسې راوالي. دې له به په رایټ کلیک باندې دا کلر ورکړم. نو اوس به دا لږ شان داسې وړوکی کړم. داسې به راځوم کې دې ځای نه به ونیسئ او رایټ کلیک سره به دې نه کاپي ووالي، دلته به هم یو کاپي ووالي. نو ټیک شو. اوس به شپ بټن ونیسئ نو دا به هم کلیک کړئ او دا هم سره کلیک کړئ. دا ډول چې کله کلیک کړئ دا بیا شپ بټن به پریس ونیسئ، دا به داسې راوړوکی کړئ ځکه چې دواړه سرونه راوړی شي. ټیک شو. دا داسې شو. لږ شان راوړوکی کړم. ښه. اوس به دلته کې بیا ستاسو چې کوم ټکس لیکئ هغه به ولیکئ. نو ما خو دلته دا لیکئ، زه به دا ولیکم. ټیک شو. اوس دلته کې د کمپیوټر یو پکچر انسرټ کول دی. نو کنټرول آی چې کله کلیک کړې نو دلته به تاته پکچر راشي چې تا کوم پکچر سلیکټ کړی ځان له هغه پکچر به دلته راولي. مثلا زه دلته کې یو پکچر انسرټ کوم. کم پکچر انسرټ کړمه کم ښه خیر دی که خو دغه اوس نشته، لږ لرې دی هغه پکچر ما سره. خو زه به فی الحال دا پکچر انسرټ کړمه. نه ټیک شو. مثلا
زه دلته کې دا پکچر انسرټ کوم داسې به کوم داسې زم چیرې دنه دا سپین کلر چې کوم دی دا لیلر شي نو دلته به راشئ F2 سره به زوم کوي او بیټ میټ نه بیا بیټ میټ کلر ماسک ته راشئ او دلته به دې له دې ته به کلیک وکړئ داسې کلیک نه بعد به راشئ دلته به دا سپین کلر سلیکټ کړئ او دا به داسې لږ راوغځوئ دې له اپلای به کړئ دا به د دې نه بالکل به د دې نه دغه کلر لر شي ټیک شو دا به لږ داسې کوم ټیک شو دې نه به دا کلر لر شي اوس تاسو به دې کې دغه سپین کلر واپس څنګه راولي په دې غشي په دې ځای کې نو را به شئ دې ټول له سمارټ فایل ټول له نو دې باندې به دلته کلیک کړم نه دا خو دې سره کار نه کوي نو زه به راشم پین ټول ته پین ټول کې به زه دې ځای نه سلیکټ شروع کړم داسې دلته به راشم او دلته بیا ډایرکټ دلته بیا ډایرکټ دلته بیا دلته بیا دلته او بیا دلته ټیک شو نو دې له به زه سپین کلر ورکړم او دا غاړه نه لر کړم نو تاسو بس دې ټولو کې دغه طریقه وکړئ خیر دا خو هسې باري خبره پکې راغله مثلا دا ما سره دلته د کمپیوټر تشیر شو او دې خوا ورته ټیک شو دې خوا ورته زه دا هم لګوم تاسو اوس ګورئ ټیک شو اوس دلته کې ما لیکلي دي پته نو تاسو به دلته به راشئ یو ریکټنګل به دې ځای نه راوالي داسې ریکټنګل او دې ځای نه به دا شروع شي دې ځای پورې به راشي دې له به اوس دا یو غاړه را ګول کول غونډې کې غواړي نو دې دپاره به تاسو پریس کوئ F10 چې کله پریس کړئ بیا به کنټرول بټن ونیسئ او دا به داسې کوي که کنټرول بټن ونیسئ نو بیا دا ټولې کونې داسې راګول کوي کنټرول سره بیا صرف دا یو کورنر داسې شي صحیح شو دې له به زه سپین کلر ورکړم او غاړو دپاره به رایټ کلیک سره دغه کلر ورکړم ټیک شو زه اوس دې کې دا راانځور به کړم دلته ټیک شو بل دې کې ما لیکلي دي دغه نمبرې نو دلته به تاسو دغه خپل نمبر وغیره ولیکئ نمبر مې داسې راوړی دی دلته تاسو به دې ځای کې فټ کې خپلې به ولیکئ او یو کرښه به دلته کې دې نه به یو کرښه راوالي داسې او دې ځای کې به داسې راولي ټیک شو دا به داسې وغځوئ ټیک شو او دا به لږ شامې وړوکې کړمه ټیک شو نو دا یو آسان او مختصر ډیزاین و چې مونږ وکړو او د آینده نور ډیزاینونو لپاره زمونږ چینل الحقیار کمپیوټر په نوم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن هم دباو کړئ لپاره زمونږ د هرې ویډیو لوکیشن تاسو ته په وخت در ورسیږي او زمونږ دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ مخکې ملګرو سره دې لپاره چې هر یو ملګری دې نه فایده واخلي والسلام